لنډه کیسه د وینو بوی. هر وخت به د پوهنتون په انګړ کې تر کومو ونې لاندې ولاړ و. کله به یې موبایل غوږ ته نیولی و، کله به یې د چپټر پاڼې راړولې او هسې به یې ځان ورسره بوخت خوده. په ډېره بېصبري سره به یې وړاندې لارې او د پوهنتون لوی دروازې ته کتل. له بس نه به راکوزو شوو هلکانو او نجونو پسې به یې سترګې وړولې. خو دا کتل به د سترګو تر کنجونو و چې څوک ورباندې پوه نشي او نه هم ورباندې څوک د کوم بد اخلاقه محصل ګمان وکړي. هغه نجلۍ به تر ټولو وروسته راتله. نور یې نو ده ته هم د راتلو وخت ښه معلوم و. کله به چې راښکاره شوه، په لیدو به یې د ده ذهن تر مارغان ډېر لرې د خپل کلي باغونو او د سیند په غاړه د سنځلو ځنګل ته لاړل. تر اوسه یې نه د هغې سره خبرې کړي او نه یې هم له سترګو پرته د هغې ټول مخ لیدلی و. نوم خو یې لا په ځای پرېږده. خپله هم داسې کوم څه نه و چې استادان یا ملګري دې ورباندې بل ډول ګمان وکړي. خپلو ټولګیوالو څه چې د ادبیاتو پوهنځي ټولو محصلینو د هغه په خوږو شعرونو زړه بایللی و او له نامه سره یې اشنا و. په خالي ساعتونو کې به یې تل د هغه ښکلي شعرونه چې له کلیوالي مینې او غرنیو ښکلاو نه ډک وو اورېدل کېدل. په چکچکو به یې رومل ډېر لرې د یوې کلي د سنځلګل په وږمو کې ورک و. خو کله چې به شعر خلاص شو او یا به هم د کوم نوي مضمون استاد ټولګي ته راننوت، نو بیرته به یې ځان په ټولګي کې پیدا کړ. خو اوس ورته د لومړۍ ټولګي د دغه محصلې په لیدو سره ژوند ستونزمن شوی و. دا غم د دې نجلۍ ښایست او څېره نه وه، یوازې یوه وږمه وه چې د هغه له راتلو سره به یې له وجوده پورته کېده او دې به یې د مارغه غوندې ناارامه کړی و او په خیال به یې هم همغه وږمه حس کوله. خبره داسې وه چې یوه ورځ له تدریس نه وړاندې په یوه سیمټي چوکۍ ناست و. خپل کلي د ویالې په غاړه ولاړې سنځلې او د سنځلګل وږمې په ذهن کې خورې وې. په طبیعت یې ټول پوهېدل چې رومل د سنځلو په ګلونو څومره مین دی او کله کله خو یې د چپټر په هره پاڼه کې د ګلانو وچې څانګې ایښې وې او بویولې به یې. همدغه مینه یې په خپلو ښکلو شعرونو کې هم پاللې وه او دا ګلان یې پکې ساتلي وو. که به چا کله هم د دې ګلونو وږمه حس کړې وه، نو د هغه شعرونه به یې بیا اورېدل. نن هم په همدې سوچونو کې ناست و چې سنځلګل یوه مسته وږمه یې حس کړه، پوزه یې کش کړه، په سیمټي چوکۍ کې ځان راتاو کړ. مخامخ یوه نجلۍ را روانه وه چې خپلې زنې ته یې کوم چپټر نیولی و. د پښو ښکلاو یې وار په وار رانږدې کېده. د ده څنګ ته په رارسېدو سره نو رومل هم د پوهنتون په پارک کې نه و. ډېر لرې یې د سیند پر غاړه سنځلګل سیوري ته ډډه وهلې وه. خو زر یې شاته وکتل، نجلۍ داسې عطر وهلي و چې تا به ویل تیاره د سنځلګل ونه تېره شوه. د لیوني غوندې په هوا کې لاسونه وخوځول او بیا یې پوزې نه یوړل. حیران شو، دومره صاف او سوتره عطر، کټ مټ لکه د سنځلې تر ونې لاندې چې ولاړ وي. بیا په سوچونو کې ډوب شو چې هسې نه دا نجلۍ د ده له دغه لیوني ذوقه خبره شوې وي او د ده لپاره یې دا کار نه وي کړی. خو بیا به یې ځان ته ډاډ ورکړ چې په تېرو 4 کالو کې چې دی په پوهنتون کې و، کله یې هم داسې یو نجلۍ نه ده لیدلې. نجلۍ همداسې په بیړه تېره شوه. ده هم له شانه پسې وکتل. وړاندې لاړه تدریسي ودانۍ 3م پوړ ته او د انګلیسي څانګې لومړۍ ټولګي ته ننوته. تر شا یې هم راونه کتل او له دې سره یې هم یو څه ناهیلي شو. هغه په پښتو څانګه کې هم نه وه چې د ده شعرونه دې اورېدلي وي. همداسې پاڅېده، څو دورې یې ووهلې او چې 2م ساعت پیلېده، نو ده هم په سیمنټي چوکۍ ایښې پڼ چپټر له ځان سره واخیست او ټولګي ته ننوت. هلته هم په خیالونو کې ډوب و. اوس نو نجلۍ او سنځلګل دواړه سره غاړه غړی وو او د ده هر خیال ته یې خوله ورکوله. خو څوک نه پرې پوهېدل او د ده د له همیشني عادت نه چې ټولګیوال او استادان ورسره اشنا وو کومه نوې خبره نه وه.
خو له دې ورځې وروسته ورته دا یو عادت ګرځېدلی و. پس له وخته څو ورځې پرلپسې په ښار کې وګرځېده، د عطرو پلورنځۍ ولټول. ډېر به ورته د سنځلګل د عطرو په نامه بوتلونه په لوړ قیمت ورکړل، خو د ده تنده ورباندې نه ماتېده او نه یې هغسې بوی کاوه لکه په پوهنتون کې له لیدلې نجلۍ سره بچي و. څو بوتلونه خو یې هملته له دوکانه تر وتو وروسته په پاخه سړک وویشتل او میده شول، له ځان سره په ګډ و. زه ترې د سنځلو عطر غواړم او دوی د ګلاب یا نارنجو راکوي. سر دې وخوري یا هم زما په طبع باندې نه پوهېږي. آخر به مې لیونی کړي. په دروازه کې به تر هغه ولاړ و چې نجلۍ به پوهنتون ته راغله. یوه کرولا به ودرېده او نجلۍ به یې ښکته کړه. د پخه عمر سړی به ورسره و چې غالبا رور یا پلار به یې کېده. د هغې په راتلو به د ځان په چپټر بوخت کړی و. سپوږمۍ او ذهن به یې د هغې وږمې په خوند کې لمبېدلی چې له نجلۍ سره به روان و. د سنځلګل وږمې په دې هم ورسره روانې کړې او غلی به له شانه ورپسې تدریسي پورې ترونو لاندې روان و. هیڅ نه پوهېده چې آخر څنګه د دې عطرو پوښتنه ترې وکړي. په دې خو به یې کرکه راتله چې ولې د ده غوندې ذوق لري، ولې دا هم د سنځلګل په عطرو مینه ده، ولې یوه ورځ هم نور ونه کارول. په لومړیو کې خو دا نجلۍ ته کومه سخته خبره نه وه او پوهېده چې یو محصل دی، مطالعه کوي. خو څلورم او پنځم ځل پوه شوه چې یو څوک یې تل د راتلو لپاره څاري او انتظار یې کوي او چې کله دا د تدریسي په لور روانه شي نو د لارې په هغه غاړه بدرګه ورسره کوي. خو ګوري د چپټرونو پاڼو ته هغه پوهېده چې خبره به یوه ورځ رسوا کېږي. رښتیا هم چې دا اوس د رومل یو عادت ګرځېدلی و او ډېر ځله به د هغې د ځنډېدو په سبب دی هم لومړی ساعت ته ناوخته ورننوت او استاد به خپل لیکچر پیل کړی و. د نجلۍ ډېرو تر شا کتو او محصلینو پس په سک به کله وویرولو چې هسې نه څوک بل ډول فکر وکړي. څو ځله به یې زړه راغونډ کړ چې مخامخ ورته ووایي او د سنځلګل عطر ترې وغواړي، خو هر ځل به یې د کلیوالۍ حیا غرونه مخې ته ودرېدل او هر څه به همداسې د چوپتیا په تیارو کې پاتې شول. د همدې نجلۍ څو ټولګیوال یې هم کلک ملګري کړل، خو چا منل او چا باور کوه چې خبرې یوازې د سنځلګل تر عطرو پورې ده. ټولګیوالو او د لیلې ملګرو ته هم د هغوی د بل ډول فکر کولو له ویرې څه نه شو ویلی او خبره پټه پاتې وه. حتی نوم یې هم نه و زده. په لیله کې به ورته کله ملګرو عطر ډالۍ کول، خو چې د سنځلګل وږمه پکې نه وه د کتابونو د المارۍ یو کونج ته به یې ګزار کړل. د وروسته سمستر پای را نږدې شوی و. د مني موسم پاڼې په ژېړېدو وي، خو د ده په زړه کې پټه تلوسه او پوښتنه هماغسې تانده او تازه وه. یوه ورځ یې زړه وکړ چې نور له لرې د دې وږمې بوی حس لاړ نه شي. په ډاګه یې ورته ووایي او د عطر پلورنځۍ پوښتنه ترې وکړي. بیا هم د نورو ورځو په څیر هلته ودرېده. لوی دروازې ته یې کتل، خو نجلۍ له کومې بلې خوا د دروازې تر څنګ را پیدا شوه او مخامخ په ورخطا قدمونو را روانه وه، لکه مخکې چې د نننۍ هیله درک کړې وي. پر رسېدو یې هم نن څنګ ته روان نه شو، همداسې له شانه پسې ورغی، سلام یې کړ. سلام. هغې غږ ونه کړ. بیا یې په لړزېدلي غږ سلام وکړ. سلام. یوه پوښتنه. نجلۍ ودرېده. د سنځلګل د عطرو مسته وږمه خوره شوه او ده هم زړه نازړه ورنږدې شو، خو د نجلۍ تندی تریو و. رومل د سنځلګل د عطرو په راتم شوې وږمه کې ایسار شو. ښاغلیه، پوښتنه له استادانو نه کوه او نه دا د پوښتنې ځای دی، پوه شوې؟ د لا خبرې ته ځان جوړاوه چې چای په اوږه لاس ورکېښود او نجلۍ هم شاته شوه. هماغه د پاخه عمر موټروان او بل ولاړ خېټور ځوان ته یې وکتل. لالا، همدا مې درته ښوده. د رومل په غوږ کې شرنګا شوه. پړ مخې پرېوت. شیبه پس په سختۍ راپاڅېدو. په وینو او خارو ککړ لاس یې پوزې ته کړ. پوزه یې پاکه کړه او د وینو بوی له ذهنه د سنځلګل وږمه وویستله.